أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظا أو تب ګمان وکړي په دوی باندې د ویخو وهم رقود او حال دادي چې دوی اوددي ونقلبهم او مون اړو راړو دوی لرا ذات اليمين خي طرفتا وذات الشمال او ګس طرفتا وكلبهم او سپي د دوی باسطون ذراعيه خوري کړي دي سنگل خپلې بالوسيد په درشل باندې لو اطلعت عليهم کته ورخکار شي په دوی باندې لوليت منهم نو وبګرزي د دوینا فرارن په تخته باندې ولملئت منهم او ډک بشت د دوینا رعبن په یره کې یعنی روب بدر باندې راخور شي وکذالک هم دارنګي بعثناهم مونږ دوی را پاسول ليتساءلوا بينهم چې دوی تپوس وکړي د یو بلنا په خپل منځ کې قال قائل منهم اول یو وینکی د دوینا کم لبثتم سمر وخت تیر ک تاسو قالوا دوی اویل لبثنا یوما تیر کړه مونږه یو ورځ او بعد یوم یا بعضی حصہ د ورځې قالو دوی ویل ربکم رب تاسو اعلم خپو هده بما لبثتم په هغه مودا چې تاسو تیر کړه فبعثوا احدکم پس اولګي یو کس د تاسو نه بورقکم هذه په دې ورقې خپل سره په دې روپۍ د تاسو سره په دې ال المدینه د خار طرف ته فلینظر پس ودی ګوري ايها ازکا طعاما چې کم یو خ طعام دی فلیاتکم پس رو دی تاسو ته برزق منه رزق د هغینا وليتلطف او نرمیده کوي ولا يشعرن بكم او ندي خبروي بتاسو باندې احدا حسوک انهم بشک دوی ان يظهروا عليكم کچری غالب شي پتاسو باندې يرجموكم نو سنگسار بکړي تاسو او يعيدوكم یا واپس کړي دوی تاسو فی ملتهم په خپل دین کې ولن تفلحوا اذا او هیڅ کله به کامیاب نشئ په دغه وخت کې ابدا همیشه وكذلك اعثرنا او هم دغه شانته مونږه خبردار کړل علیهم خبردار کړل مونږه خلق علیهم په دوی باندې ليعلموا د پاره د دې چې په شي دوی ان وعد الله حق چې بشکا وعده د الله تبارک وتعالى رښتونی ده وان الساعه او بشکا قیامت لا ريب فيها هیڅ شک نشته دی پدې کې اذ يتنازعون بينهم هر کله چې دوی جګړه کوله په خپل منځ کې امرهم په خپل معامله کې فقالوا نو دوی ویل ابنو علیهم بنیانا جوړ کړي په دوی باندې عمارت ربهم رب د دوی اعلم بهم ډیر په دې په دوی باندې قال الذين ويل هغه کسانو غلبوا على امرهم چې غالب وو په کار د دوی باندې لنتخذن عليهم چې خامخا جوړ بکوم په دوی باندې مسجدن یو جمعات سيقولون زرد چې او بوای دوی ثلاثتون چې دی درې دي رابعهم كلبهم سلورم سپید دوی دي ويقولون او بوای دوی خمستون د پنځه دي سادسهم كلبهم شپغم د دوی سپید رجمم بالغیب په وشتلو غایبانا یعنی دا ټوله خبره به تحقیق دي ويقولون او بوای دي سبعتون چې دا وکسان دي وثامنهم او اتم پدوی کې کلبهم سپید دوی دی قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم ربی رب زما اعلم بعدتهم خپوه دی په تعداد د دی باندې ما يعلمهم ندی پوه په دی باندې الا قلیل مگر لک خلق فلا تماری فیهم پس جګړه مکوته فیهم د دی په باره کې الا مراء ظاهرا مگر سوا د بحث ظاهرینا بحث سرسرینا ولا تستفت فيهم او تتپوس مکوا د دې په باره کې منهم د دوینا احدا د هیڅ یو کس نه هم